ګورې عجز مسکین سړی یم ما په صابون هم سر انجلی دی شیمپوان خو لرې خبره ده صحیح ده که تکبر ما کې په ژوند کې نشته او نه دې راکړي الله پیدا کړي دا تکبر او دا ژوند مطلب غرور تکبر دا یو د الله د ذات دپاره چې یوازې دی موږ خو بندګان یو کوم ګیټ اپ چې ماله الله راکړی کوم شکل و صورت ماله الله راکړی زه په دې کې خوشحاله یم باقي هغه نور ګیټ اپونه تاسو یادوئ بریتونه او ګیرې او دغه ویښته او ببر او عجیبه عجیبه جامې لباس موږ اچو هغه زموږ د کردار یوه حصه وي هغه د یو اکټر حصه ده هغه اکټینګ وکړي خپل بس هغه لباس نه راوځي هغه ګیټ اپ نه راوځي نو ماله چې خدای څه راکړي دي بس په دې خوشحاله یم شکر ستاسو خو به هم ویښته وځي که نه جي د دې چې دا کم آیل دی او دا شیمپو دا به تاسو په خپله هم استعمالوئ دا د ویښتو دپاره یو ژوند دی یو زندگی ده خو چې بهتر تیلی او اربلی چې ساید افیکټ نه دی هغه شیزونو نو هغه نیچرلی که فایده یې نه نو نقصان هم نه نو دا ټول څومره چې پروډکټ دي دوی دا ټول هربل دي دوی سره چې دا کم پروډکټ دی کریم دی فیس واش دی که نه جي د دوی په حق له دا ستاسو ډېر مینوال چې کوم دا وخت به تاسو ګوري څه میسیج څه پیغام ورکوي بالکل بالکل به استعمالوم ولې به نه استعمالوم چې ټولو ته وایم ټولو دوستانو ته وایم ملګرو ته وایم نو په خپله به نه استعمالوم نه نه وروره په خپله به هم استعمالوم صحیح ده که نه ستاسو په زړه کې دا شک نه یاره جهانګیر صاحب په خپله خدای خبر صحیح استعمالوي موږ دې تقریبا نه نه داسې وروڼه مې دي دې سره مې یو زوړ تعلق دی یو زوړه دوستانه ده ورورولي ده نو په هغه ورورولۍ کې راغلی یم او نن د هغې په دکان کې ولاړ یم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکي مهربان ذات دا وخت موجود یم هورین کاسمیټک سینټر کې جی فلم سٹار جهانګیر صاحب په ډرامو کې په سکرین باندې هم کتو ډېر وړیتوب نه ګورو ماشاءالله ډېر ښه ایکټینګ کوي او ماشاءالله مخامخ ورسره ملاو شو یو جهانمند نه هورین کاسمیټک سینټر ته راتګ یو جهانمند زنده باد صاحب آباد اوسئ د دې مېلمستیا د دې چای کاوې د دې روټۍ د هر څه دپاره ډېره ډېره مننه او ما خو هورین پروډکټ چې څومره دي مطلب ماشاءالله ډېر ښه دي او امید لرم چې زما کتونکي به هم دلته راځي زما مینوال به هم دلته راځي یو ځل یې خامخا ټرای کوي د هغې نه پس به رزلټ تاسو ته په خپله پته ولګي صحیح ده که نه په سکرین باندې دا وخت تاسو ګورئ لاندې به نمبرې روانې وي په دغه نمبرو باندې کال کوئ که تاسو راځئ دکان ته راځئ نو په سر سترګو کال کوئ په سر سترګو هوم ډیلیوري به دي تاسو ته ووایي چې شته او که نشته که ای نو بهتره ده تاسو به آرډر بک کړئ او په آرډر باندې به تاسو ته سامان هم ملاویږي صحیح ده کوم سوچ باندې د هورین کاسمیټک ویزټ وکړو جي اصل کې دا زما ملګري دوستان مې دي وروڼه مې دي دې سره مې یو زوړ تعلق دی یو زوړه دوستانه ده ورورولي ده نو په هغه ورورولۍ کې راغلی یم او نن د هغې په دکان کې ولاړ یم دوی سره چې دا کم پروډکټ دی کریم دی فیس واش دی که نه جي د دوی په حق له دا ستاسو ډېر مینوال چې کوم دا وخت به تاسو ګوري څه میسیج څه پیغام ورکوي مطلب ما خو وویل که نه ټولو دوستانو ته ټولو ملګرو ته چې یو ځل راشئ او یو ځل دا استعمال کوئ کوم پروډکټ چې دي څومره دي او د څه دپاره دي یو ځل استعمال کوئ انشاءالله رزلټ به تاسو ته په خپله پته ولګي نو بیا زما د وینا حاجت هم نشته صحیح ده که نه جهانګیر صاحب ستاسو خو به هم ویښته وځي که نه جي د دې چې دا کم آیل دی او دا شیمپو دا به تاسو په خپله هم استعمالوئ جی بالکل 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 به استعمالوم ولې به نه استعمالوم چې ټولو ته وایم ټولو دوستانو ته وایم ملګرو ته وایم نو په خپله به نه استعمالوم نه نه وروره په خپله به هم استعمالوم صحیح ده که نه ستاسو په زړه کې دا شک نه یاره جهانګیر صاحب په خپله خدای خبر صحیح استعمالوي موږ دې تقریبا نه نه داسې هېڅ خبره نه ده زه ګورې عجز مسکین سړی یم ما په صابون هم سر انجلی دی شیمپوان خو لرې خبره ده صحیح ده که نه خو تیل دا د ویښتو دپاره یو ژوند دی یو زندگی ده خو چې بهتر تیلی او اربلی چې ساید افیکټ نه دی هغه شیزونو نو هغه نیچرلی که فایده یې نه نو نقصان هم نه نو دا ټول څومره چې پروډکټ دي دوی دا ټول هربل دي د ساید افیکټ دومره نشته